اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. پروګرام قرب الهی سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د قرآن کریم یو مختصر آیت مې ستاسو په خدمت کې تلاوت کړ. د هغې ترجمه دا ده: اے مؤمنانو، تاسو باندې روزې فرض کړې شوي دي لکه څرنګه چې تاسو نه آګاهو امتونو باندې فرض وي، د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ، ستاسو تزکیه نفس وشي. روزه د اسلام په ارکانو کې یو اهم رکن دی. بدنی مشقت دی او څرنګه چې آیت کریمه نه دا خبره واضحه شوه چې څنګه په موږ باندې دا روزه فرض ده، موږ نه مخکې چې کوم الهامي مذاهب وو په هغې باندې هم روزه فرض وه. او مورخینو لیکلي دي چې د الهامي مذاهبو نه علاوه غیر الهامي مذاهب چې کوم دي هغوی کې هم د روزې رواج و. مثلا مجوسیانو روزه نیولې ده، برهمن قوم چې دی هغه روزه نیولې ده، آتش پرست چې کوم دي هغوی روزه نیولې ده. نو د روزې هغه تصور او کانسپټ دا تقریبا په ټولو مذاهبو کې و. امت مسلمه د پاره دا روزه د فرض شوله. امت مسلمه د پاره د روزې فرضیت د پاره یو خاص میاشت چې د هغه مقرر کړی شوه او هغې ته ویل کېږي رمضان. دغه رنګ بعض روایاتو کې راځي چې وسطي آسټرالیا کې د روزې نیولو اهتمام به خبرو نه کولو سره کېدلو. یو سړي به چې روزه نیوله هغه به ټوله ورځ خبرې نه کولې. په قرآن کریم کې د حضرت مریم علیه السلام په حواله باندې راځي چې هغوی هم د چوپ روزه نیولې وه. انی نظرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا. ما د الله دپاره د روزې نظر منلی دی او زه به نن ټوله ورځ خبرې نه کوم. دین هم دا خبره معلومه شوه چې د روزې دا تصور هم په ځینې قومونو کې موجود و چې هغوی به خاموشي اختیاروله. بیا په بني اسرائیل کې هم د روزې یو مختلف طریقې کار و. مثلا په 10 میاشت تاریخ باندې هغوی به روزه نیوله او هغې ته به یې کفاره ویله. مطلب به دا و چې دا د دوی د ګناهونو کفاره ده. د میاشت 10 تاریخ باندې روزه نیول دا د دوی د ګناهونو کفاره به ګڼلې کېدله. دارنګ بعض روایاتو کې د نور قومونو په حواله دا راځي چې هغوی به د میاشتې ابتدایي ورځو کې روزه نیوله او ورسره دا خبر هم ذکر کیږي چې د هر میاشت لومبنی تاریخ باندې یهودیانو به روزه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهودیانو د 10 محرم روزه نیوله. اسلام نه آګاهو هم مسلمانانو د 10 محرم روزه نیوله. کله چې په امت مسلمه باندې د رمضان د میاشتې روزې فرض شولې او دا په 2 هجري کې وه. 2 هجري کې روزه په مسلمانانو باندې فرض شوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 10 محرم باندې چې یهودیانو روزه ونیوله هغوی نه تپوس وکړو چې په کوم خوشحالۍ کې تاسو روزه نیولې ده. هغوی ورته په جواب کې وویل چې په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام د فرعون د ظلمونو بچ کړو، نجات ورکړو
او ورله تختیانې ورکړې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې موسی علیه السلام خو ستاسو نه زیات زما ورور دی او که زه ژوندی وم نو راتلونکي کال به زه به هم د دې روز روژه نفلي نیسم او امت ته هم دا تعلیم ورکو چې که چېرې څوک د 10 محرم نفلي روژه نیسي نو هغې سره د 9 محرم او 10 محرم یا 10 محرم او 11 محرم روژه نیول پکار دي. دا روژه نفلي روژه ده، که چا ونیوله بالکل ثواب دی او که چا ونه نیوله نو د هغې هېڅ عذاب یا ګناه نشته دی. یو وړه غونتې دمه کوو بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. دمې نه پس بیا پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو ته مې د یهودیت د روژې په حواله باندې ذکر کولو. یهودیت دا الهامي مذهب دی. عیسائیت کې هم د روژې تصور موجود دی. د هغوی په مذهب کې 40 ورځو روژه ده او هغه روژه موسمی اعتبار سره ده. دسمبر په آخر کې نیسي یا د مارچ په آخري میاشت کې د دوی روژې وي. د هغې علماو دوی باندې اسانه کړې ده. څوک 40 ورځې روژه ونیسي، څوک د 5 غنټو روژه ونیسي، څوک که مستقل روژه نیسي نو بیا پکې پېشمنۍ نه کوي چې افطار وکړي نو هغه افطار نه پس بیا 2 ورځ بیا افطار کې خوراک سکاک کوي. نو دا رنګ په مسیحیت کې او عیسائیت کې د روژې تصور شته خو هغه هم مختلف دی. امت مسلمه دپاره یو میاشت د رمضان مقرر شوله او حضور فرمایي صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. کله چې د رمضان المبارک میاشت شروع کیږي میاشت وګورئ روژه ونیسئ، میاشت وګورئ اختر وکړئ. چې د رمضان میاشت شروع کیږي نو مسلمانانو باندې روژه فرض شي. هغه مسلمان که په پاکستان کې دی، که په افغانستان کې دی، که په ترکستان کې دی، که په سعودي عرب کې دی، که په امریکا کې دی، د دنیا په کومه کونه کې موجود وي خو میاشت د رمضان چې ولیدی شوه روژه به نیسي. او الحمدلله دا ځله په پوره عالم اسلام کې یو روژه راغله. خلک حیران دي. دلته به هر وخت دا خبره وه چې پاکستان او سعودي عرب څنګه یو دی کیدی شي، سعودي عرب او دا نور ملکونه څنګه یو دی کیدی شي. موسمی اعتبار سره الله پاک خپل د قدرت کرشمه وښودله چې ګوره زه داسې هم کولی شم چې ټول عالم اسلام په یو ورځ باندې روژه راغله او الله دې وکړي چې ټول عالم اسلام دې په یو ورځ باندې اختر هم وکړي. بهر کې رمضان المبارک میاشت شروع ده او دا روژې په امت مسلمه باندې فرض دي. دې کې یو هم آهنګي او یک جهتي ده او هغه دا ده چې دې کې رمضان المبارک دا میاشت مقرر شوی ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. چا چې دا میاشت عموما بس پکار ده چې هغه روژه ونیسي. خو که دا میاشت په جمعې کې راځي، که دا میاشت په سپرلي کې راځي، که دا میاشت په اوړي کې راځي، که دا میاشت په هر موسم کې راځي، مسلمان به د دې میاشت روژه نیسي. نن سبا 15 غنټو پورې روژه ده او آخري روژې به تقریبا 14 غنټو ته رسي. بعض داسې ممالک دي چې په هغې کې 21 غنټې روژه ده، مسلمانان هغه روژه نیسي. نو امت مسلمه باندې د رمضان المبارک د میاشت روژې دا فرض شولې. اوس چې کله رمضان راځي مسلمانان روژې نیسي. خو د دې روژو غرض غایت الله پاک په آیت کریمه کې وښود او هغه غرض غایت دا دی لعلکم تتقون. دې دپاره دا روژې ونیسئ چې تاسو کې تقوا راشي، پرهیزګاري راشي. ګورئ دا پرهیزګاري او دا تقوا څومره لویه خبره ده چې انسان مسلمان په یو کمره کې بند ناست دی، سخته ګرمي ده، تنده هم ده، لوږه هم ده،
کمره کې نور هیڅوک نشته، خوراک سکاک موجود دی، سوا د الله پاک نه هیڅوک هم نه ګوري، او هغه حلال خوراک سکاک چې ورته ضرورت دی، هغه تنده ماتولو دپاره ښې مزېدارې یخې اوبه موجود دي، مګر د الله د حکم مطابق هغه خولې ته نه نږدې کوي. دا د دې روژې اصل مقصد دی، لعلکم تتقون، چې تاسو کې پرهیزګاري راشي. بیا دا تقوا چې کومه ده د دې تعلق زړه سره دی، ځکه چې زړه د انسان د جسم په ټولو اعضاو باندې حکمرانی کوي. دا زړه ستا مضبوط دی، صالح دی، نیک دی، ستا لاس به نیکي کوي، ستا ژبه به نیکي کوي، دروغ به نه وایي، رښتیا خبره به کوي، ستا سترګې چې دي غلط نظر به نه کوي، ستا خپې جومات طرف ته به ځي، نیکۍ طرف ته به ځي، غلط طرف ته به نه ځي، ځکه چې ستا زړه چې کوم دی هغه کې صفایي ده، ستا زړه چې کوم دی هغه کې تقوا ده. همدې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل زړه مبارک ته اشاره وکړه او وی فرمایل التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، تقوا دلته ده، تقوا دلته ده، تقوا دلته ده. تقوا وایي څه ته؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د حضرت کعب الاخبار رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې تقوا څه شی دی؟ نو حضرت کعب ورته ووایي چې ای عمر، چېرته په داسې لار تللی چې هغه د زغو نه ډکه لاره وي؟ وایي او. نو حضرت کعب ترې نه تپوس وکړو چې بیا دې څه وکړل؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ما خپلې جامې اونغښتې او په هغه ښه احتیاط سره په لاره باندې تیر شوم چې هسې نه د ما جامو سره زغې ونښلي او جامې مې ونه شلېږي، او احتیاط مې وکړو. حضرت کعب ورته ووایي همدغه احتیاط دا